الله اکبر الله اکبر. اوس دا خبره علي رضی الله عنه ته ورسېدله. علي رضی الله عنه ته خلقو په دروغو دا خبره ورسوله چې طلحه او زبیر راغلي دي، په بصره یې حمله کړې ده او بصره یې نیولې ده. اوس ګوره علي رضی الله عنه چیرته تلل؟ په دغه وخت کې علي رضی الله عنه شام ته تلل، معاویه ته ورتلل. هغه لښکر تیار کړی و تر څو چیرته لاړ شي؟ تر څو شام ته لاړ شي. معاویه رضی الله عنه مجبوره کړي و بیعت ورسره وکړي. کله چې علي رضی الله عنه خبر سول، علي رضی الله عنه ته خلق وویل چې طلحه او زبیر په بصره باندې حمله کړې ده، شام یې پرېښودل، را روان سول، د بصرې په طرف باندې را روان سول. کله چې د بصرې په طرف باندې راغلل نو نیمایي لارې ته را رسېدلی و، نو طلحه او زبیر ته یې خط راولېږل، کسان یې ورته راولېږل. د قعقاع رضی الله عنه په نامه باندې دا صحابي ورته راولېږل چې تاسو د څه شي دپاره راغلي یاست؟ رښتیا د جنګ دپاره راغلي یاست که نه یاست راغلي؟ اوس د علي رضی الله عنه په لښکر کې څوک و؟ علي کربلایي د زړه سره. د علي رضی الله عنه په لښکر کې عبدالله ابن سبا یهودی ده او د خوارجو ډله ده. هغه خوارج د مدینې ټول له علي رضی الله عنه سره په لښکر کې ول، کوم چې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شهادت کې لاس درلوده. داسې راورسېدل دې ځای ته د طلحه او د زبیر رضی الله عنه له طرفه خلق ورولېږلی سول علي رضی الله عنه ته چې موږ په دې نیت باندې راغلي ول او چې تا ته لښکر در واخلو، خوارجو په موږ حمله وکړله. او علي رضی الله عنه ته خپل والم قصه کړې وه، عثمان ابن حنیف رضی الله عنه هم قصه ورته کړې وه چې دغسې خوارجو حمله وکړله، داسې طلحه او زبیر راغلي دي او داسې دوی حمله وکړله، زه یې راوایستلم. بیا علي رضی الله عنه ورته ویل چې تاسو اوس څه غواړئ؟ هغه ورته ویل چې موږ غواړو چې د عثمان ابن عفان له قاتلینو نه قصاص واخلو، بدله واخلو. علي رضی الله عنه ورته ویل چې تاسو لږ صبر وکړئ چې دا حکومت لږ مضبوط شي، د خوارجو فتنه کمه شي او معاویه هم بیعت را سره وکړي، د اسلام لښکر ټول مضبوط شي، نو دا په ما باندې ده. په دغه وخت کې طلحه او زبیر ورته وویل چې دا د لښکر موږ هم در سره یو، ټول لښکر در سره کوو، شروع ورباندې وکړه. په دې وخت کې 3 شپې د علي رضی الله عنه او د طلحه او د زبیر په منځ کې خطونه تلل، خلق تلل او راتلل. په اخیری شپه باندې اتفاق وسول، په مازدیګر کې دا اتفاق وسول د علي رضی الله عنه ترمنځ او د طلحه او د زبیر ترمنځ، دا اتفاق وسول چې موږ به ټول لښکر یو کوو او دا لښکر به په ګډه سره له خوارجو انتقام اخلي، قصاص به اخلي. علي رضی الله عنه ورته ورسره ویې منله چې دا خو ښه خبره ده، په دې کې زه هیڅ مخالفت نه در سره لرم. مازدیګر کې دا خبره وکړه چې سهار به راځو په دې باندې به خط لیکو، چې بیا به مخالفت نه کوو او د امیر په خلاف باندې به د باندې نه راوځو. اوس طلحه او زبیر رضی الله عنه چې له مکې نه راوتل باید له علي رضی الله عنه اجازت غوښتلی وی، ځکه د وخت امیر او خلیفه امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب رضی الله عنه. دا د هغوی اشتباه وله، د طلحه او د زبیر رضی الله عنهما اشتباه وله چې له مکې نه د علي رضی الله عنه بې اجازته راووتل. خو د هغو زړه څه و؟ ځکه هغه خپله وایي طلحه او زبیر، د هغو ملګري خپله وایي چې د هغو خبره دا نه وله چې علي رضی الله عنه به د موږ مخالفت وکړي، ځکه موږ د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د قاتلینو نه قصاص اخلو، نو علي رضی الله عنه به د موږ تر څنګ ودرېږي. دا د هغوی خپله اجتهاد ول، لیکن دا اشتها کې اشتباه ول. اوس راځو دې ځای ته، کله چې د دوی په منځ کې دا اتفاق وسول چې سهار به خط لیکو او په دې خط باندې به شاهدان وي او بیا به له دې نه وروسته له ټولو خوارجو انتقام اخلو. د خوارجو ډله اوس له چا سره ده؟ د علي حیدر رضی الله عنه په طرف کې ده، د علي رضی الله عنه په طرف کې ده چې عبدالله ابن سبا یهودی ده او په زرګونو کسان د هغه ورسره ملګري دي په دې پوج کې د علي رضی الله عنه. کله چې ماخوستن سول، نیمه شپه سوله، دغو خوارجو سره ټول راټول کړل، ورته ویې ویل چې ګورې طلحه او زبیر او علي رضی الله عنهم اجمعین، الله دې له دوی ټولو راضي سي، دوی سره یو سول. اوس یو سول درته ګوري یو کار وکړئ، که مو ونه کړل ټول به تباه کېږي ولا که پاته سي. چې کله ماخوستن نیمه شپه سوله، دا مشوره عبدالله ابن سبا یهودي ورکړله چې حمله ورباندې وکړي، د عائشې د طلحه او د زبیر د عائشې رضی الله عنهما په لښکر حمله وکړي او د هغه له طرف نه د علي رضی الله عنه په لښکر باندې حمله وکړي. کله چې د نیمه شپه وله ټول قرار پراته دي په خوشحاله خوشحالي کې چې سهار به
د ټولو صحابو په منځ کې اتفاق کیږي او د علي رضی الله عنه خبره به منلی کیږي او بیا به له خوارجو انتقام اخیستلی کیږي. نو په دغه وخت کې د شپې نیمایش پکې جنگ شروع سول. په دې جنگ کې علي رضی الله عنه په خپله خیمه کې ده، دې خواته طلحه او زبیر یو هم نه ده ورباندې خبر. خپل امام حسن علیه السلام وای علي رضی الله عنه ته څه وای؟ علي رضی الله عنه په دې جنگ کې ګوره زړلی دي، په یو جنگ کې علي رضی الله عنه دي زړلی، په دې جنگ کې زړلی دي. کله چې د طلحه او د زبیر رضی الله عنهما شهادت ولیدل او په شهادت باندې خبر سول، په دې ته خبر یې که نه یې خبر؟ جنگ سره شروع سول، دا جنگ ګرم سول، چې ښه جنگ ګرم سول علي رضی الله عنه ورباندې خبر سول، ځکه په دې جنگ کې په زرګونو لښکرې وې له دواړو طرفه او 14,000 مسلمانان شهیدان سوي دي. کله چې علي رضی الله عنه خبر سول چې جنگ چا شروع کړی ده، نو خلق ورته وویل چې د طلحه او د زبیر لخوا خیانت را سره سوی ده. دې خواته چې طلحه او زبیر خبر سول وایي د علي رضی الله عنه له طرفه خیانت را سره سوی ده. د مسلمانانو په منځ کې جنگ پسې زیات سول، جنگ پسې زیات سول، جنگ پسې شروع سول. امغه اوسې طلحه او زبیر خلق قرارول چې ای مسلمانانو قرار سي، علي رضی الله عنه ورته ویل چې ای خلقو قرار سي. علي رضی الله عنه خپل طرف نه خلق قرارول، دی خو نه طلحه او زبیر قرارول، خو جنگ د مسلمانانو په منځ کې ګرم سول. په دې وخت کې طلحه او زبیر رضی الله عنهما نور صحابه ویل چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها راوليه چې د خلقو ته وایي دغه خاطر به وکړي چې دا جنگ ودروي. عائشه رضی الله عنها په وخت باندې ولې راغله، ولې جنگ جمل ورته وایي؟ په همدې خاطر چې په وخت باندې دا راغله، نو هغې غږ کول، غږ چا اورېدل؟ هغه چې خلقو ولیدل چې عائشه رضی الله عنها د جنگ په منځ کې د هغو جنگ ته نور زور پسې ورکړل. علي رضی الله عنه ویل چې ورسیه د عائشه د ام المؤمنین، ګوره ام المؤمنین په جنگ جمل کې خپله علي رضی الله عنه عائشه رضی الله عنها ته ویلي دي، وایي ورسي د ام المؤمنین د وخ پښې پرې کړیه. بیا هغه کس راغلل چې د وخ پښې پرې کړلې، د عائشه رضی الله عنها وخ ولوېدل، دا جنگ یو څه په قرار سول. کله چې علي رضی الله عنه لاړل چې ویې کتل چې زبیر رضی الله عنه شهید سوی، ورباندې ویې زړل. طلحه رضی الله عنه چې ولیدل، ورباندې ویې زړل چې الله اکبر. او ورته ویې ویل چې ما له نبي علیه السلام اورېدلي و چې د زبیر قاتل جهنمي ده. بیا له دغه جنگ نه وروسته دا د جنگ هغه لوی سبب د خوارجو ول چې خوارج پکې کامیاب سول، هماغه پیتنګر پکې کامیاب سول چې کوم پیتنګرو امام علي رضی الله عنه په شهادت رسولی ده. ته پوهېږې علي حیدره، علي کربلایي د زړه سره هغه خوارج او هغه کسان چې عثمان ابن عفان په شهادت رسولی، هغو کسانو علي حیدر رضی الله عنه په شهادت رسولی. نو دغه هغه سبب ول، د جنگ سبب ول چې دا جنگ څنګه منځته راغلل. الله دې وکړي چې اوس پوهه سوی.